السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده تاسې څنګه کولی شئ په خپل کور کې دا د ډنډې پکې ته کپسټر ولګوئ او د دې تارونه چیک کړئ چې دا کوم تارونه د کپسټر دی او کوم د های سپیډ دی، کوم د لو دی او کوم د میډیم دی. دوستانو تاسې نه د هر ډنډې پکې څخه 15 تارونه راوځي بهر ته راوځي او د دې څخه دا 2 تارونه چې دي دوستانو دا ځان له راوځي او 3 دا دوستانو دا بیل راوځي. کله چې دوستانو تاسې دا معلوموي چې کوم د کپسټر دی او کوم یو د سپیټونو دی، دوستانو دا 3 کم تارونه چې راوتلي تاسې نه دا 2 ابي دی او یو سور دی. دا 2 ابي چې دي دوستانو دا د کپسټر او دا مین ډایرکټ هغه تار چې دی دوستانو د های سپیډ هغه دا دی. دویم سپیډ کې ورپسې دوستانو دا 2 سپیډونه چې راوتلي دا سور چې دی دا دویم سپیډ دی او دا دریم چې دی دوستانو دا هغه کمزورې لو سپیډ دی. نو په انګلیسي کې دی ته های سپیډ وایي، دی ته میډیم سپیډ وایي او دی ته لو سپیډ وایي. مطلب هغه تیز او درمیانه او سلو. نو په دې دوستانو دغه د دې سپیډونو راځو دوستانو څنګه کنیکشن کوئ دا کپسټر ته. ولګي چې تاسې دوستانو کله کپسټر چې کوئ اول کې سیریز بورډ باندې به دوستانو تاسې وګورئ دا کپسټر وګورئ چې دا دی کنه دی. کپسټر چې څو وخت دوستانو چیک کو سپارکینګ باور کې سپارکینګ کو تاسې کو صحیح دی، کپسټر صحیح دی. دا غي نه وروسته دوستانو د دې په بیا شارټ وګورئ. وعلیکم السلام، خیر علم. نو تاسو شارټ ګورئ نو د سور تار چې دا کامن تار دی ته وایي ډایرکټ تار او های تار چې سپیډ پکې وسره هغه پل چلیږي. نو راځو دا به د باغې سره وګورئ دوستانو دا شارټ هم نه دی. دا غي نه وروسته دوستانو دا 2 د کپسټر تارونه دي، دا 3 تارونو څخه دا 2 د کپسټر دي. دا به کپسټر ته ور واچوئ. دا یو د رننګ تار دی دوستانو، بل د سٹارټینګ دی. کله چې دوستانو دا تاسې کپسټر په سټچ کړو دا غي نه وروسته دوستانو دا 3 تارونه پاتې کیږي. 3 تارونه دوستانو زی په ترتیب سره درجه ده هغه درجه ته به تاسې په ترتیب سره دغه تارونه ور ولګوئ. کله چې دوستانو دا تاسې ولګول د بر تارونه مطلب تاسې ډای په سیریز کې ګورئ نو تاسې ګتلی شئ دوستانو د دې سپیډ مثلا زمونږ دغه بر دی او سیریز بورډ هغه کوم چې رننګ تار دی دوستانو هغې ته غوټه اچول شوي. تاسې ګتلی شئ په هر یو کې دوستانو چې کوم پل برق لګوي هغه پل سپیډ دی، چې کوم لږ درمیانه لګوي هغه میډیم سپیډ دی او کوم یو چې لو لګوي هغه کمزوری سپیډ دی. دوستانو تاسې لې په دې ټولو کې دا تاویږي. اوس راځو په برق کې چې دوستانو دا په سیریز کې موږ تسلو اوس یې ګورو دوستانو په برق کې چې آیا دا د دې سپیډ صحیح دی که نه دی. نو تاسې به دوستانو پاور سپلای هغه برق کې ورکړئ او د هغې نه وروسته دوستانو تاسې به یو تار د دې رننګ کنډکټر د رننګ تار سره ټچ کړئ او بل به تاسې دا سپیډونه ولګورئ. دوستانو تاسې ګورئ چې کوم های سپیډ دی دا یې لو سپیډ دی او های سپیډ یې دا دی دوستانو. تاسې نه پکې داسې چلیږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ پکې برابر خپل پکې ته کنیکشن وکړئ. او چې کله ورته دوستانو درجه لګوئ تاسې دا یو تار دوستانو ډایرکټ راځي دی کپسټر ته او بل ځي دوستانو د درجې 4مې خواې ته او دا 3 واړه درجې ته راځي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک موضوع همدومره وه. ستاسې توجه نه یو جهان من. السلام علیکم.